دا ویب ډیولپمنټ دونه سخت شی نه دی لکه څنګه چې دا زمونږ خلکو ته یې جوړ کړی دی. زمونږ هر یو شي ته چې دی داسې فکر کوو چې دا به یو غري خو دا کارونه چې دا په کولو باندې ترسره کېږي، په اسان نه کېږي. او دا داسې یو فیلډ دی کې صرف ننوتل مهم دي چې یو ځل تاسو پکې کار وکړو او پکې ننوتئ بیا تاسو ته هر ډول پروګرامینګ چې وي هغه سمپل اسانه ډول ښکاري، پکې کولی شئ کار وکړئ. ځکه څومره پروګرامینګ لینګویجز چې دي هغه ټول چې دي په یو کنسپټ کار کوي، صرف سینټکس فرق کوي. مثال ځینې هلکان ماله میسیج کوي چې مونږ اوس کوم برخه راونیسو، انډرویډ راونیسو، ویب راونیسو، ډیسکټاپ راونیسو، چې راونیسو. نو زه ټول ته وایم تاسو یو برخه راونیسئ چې هر یو تاسو غواړئ چې دلچسپي پکې لرئ یا مخ ته تګ غواړئ، هغه برخه راونیسئ، په هغه کې ښه ځان ورسوئ چې کله مو ورسوو بیا تاسو نور فیلډونو ته په ډېرې اسانۍ سره وړېدلی شئ. ځکه اوس دغه هلکان دوله پته ده چې کله مونږ اول پی ایچ پي ووي او وروسته چې بیا مونږ جاوا اسکرپټ وي، جاوا اسکرپټ بیسیک مونږ ټول په یو هفته کې وي، او یو هفته نه کم 3-4 ورځو کې مونږ دا ټول جاوا اسکرپټ چې څه بیسیک ټول ما تاسو ته او تاسو پرې پوهېدئ، ما تشریح کوونه تاسو به وایئ چې یار په دې پوهېږو دا پرېږدئ. ځکه پی ایچ پي او جاوا اسکرپټ ګوره جدا جدا شیان دي. جاوا اسکرپټ چې د سکرپټینګ لینګویج دی او پی ایچ پي چې دغه سرور سیټ لینګویج دی. نو دلته چې د خو کنسپټ د دواړو یو دی، صرف سینټکس یې فرق کوو. نور هماغه اف کنډیشنې وي، هماغه لوپس وو، هماغه ویریبلز وو، هماغه ډیټا ټایپس وو، د لیکلو طریقې د استعمال طریقې فرق کوو. او دلته مسله چې تاسو به کار کوئ او کار داسې نه کېږي چې تاسو یو دقیقه 2 دقیقې 15 دقیقې یا تاسو وایئ چې یاره یو ساعت به ورځ کې کار کوم. ګوره دا ویب ډیولپمنټ دا ټیکنیکل شی دی او دا ټول په پراکټس ولاړ دی. تاسو به کار کوئ او ښه ډېر کار به کوئ، یعنې کم از کم چې بیخي کم تاسو کار کوئ، مینیمم چې دا نو 15 ساعته خو به تاسو ورځ کې بیا ورله ورکړئ او تاسو پراکټس وکړئ او چې څومره بره ځئ هغومره به تاسو له ښه وي. او دا لویم چې یو ځل تاسو له خیره ننوتئ ورله که نه بیا تاسو چې هر طرف ته موف کېږئ، که هغه ډیسکټاپ وي، که هغه انډرویډ اپلیکیشن وي، چې هر ډول پروګرامینګ لینګویج چې تاسو ورته ورشئ ډېر په اسانۍ سره هغه کفر کولی شئ. بس دا چې تاسو به کار ډېر کوئ.